چې تسلبوت کوي هغه ټول رسیدلي خلک دي دا جرنګانی برنګانی چې دي موږ به تو ترالي خار رسیدلي دي موږ لیدلي دي خوار پړک په شته غریبانو په دي ټول د ماشومان ټول پاپړ کړپي کړپ پکړپ ټول پاپړ کړپي خو دوی راغه په خبره کوم ځای ته ورسېدو موږ کوم ځای ته ورسېدو کله پاپړ چې دا تصویر ګورو تصویر ګورو چې تصویر ګورو مانګه تصویر په موږ دیوالي نه ګورو کومه بل حضور ها مهرباني وکړئ د ماین سے خپل موضوع آیا اشعار د هیواد ملي امنیت څو ډلې انسان تختون کی ونیول الله شکرونه دی خدا او د قانون منګولو ته وسپاره زمونږ ملي امنیت هم دومره شو والنو دومره تکړه ده چې اوس د طالب دین هم خبر ده کنه چې طالب دال خوړلې دي خپل باندې دا نه کیږي ګوره تر اخره خو په داسې نه یو کنه مونږه اوس هغه وخت نه دی کنه هغه چې په دې ارته کو خبر بنوا دا خو چې وس کنه نه د ځان وخوا دی کنه نو بیا به باندې پوي چې تا چی وکړل یا شکرونه دې موږ په خبرو راغله کله پورې دا ګور ما کمپیوټر ته ناشته کنه کمپیوټر مخه کله لمانه پټه کله لګنه پټه کنه لکه چې چاته ماته ورته شروع کړی دا فساد پکې فساد پکې ورشه په دې چټینګ باندې تر اوسه پرې ګیرم سپینه شو سبا باور ارستو پښپیته کلامي کې لګي بربت لګاو چاوتي د شرمین دی نه پښپینه ګیره بربت لګي وسې د کوي تر اوسه د کړ ورته ویلي چې نه دا شرم نه دی چې وس د کړه کوم شرم دار چې زشپېټو کالو ته ورسېدم او زما بربت کده نه دی نه دا یعنی ته یعنی ته واړې په دې سپین سر باندې چټینګ ده چې هی مولا خدا باندې راګیر کاکا یو خبر ورته کوم سمسور راځه کنه بیا په خوا وکړ کې راځي په خشتي په مسجد کې ډېر کلونه یو انګريز جمع ورکوله ډېر کلونه بعد د چې کله وتښتې ډېر کلونه بعد مقتدیانو ته ځان راووه کنه چې خپل موجوده بیرته له سر راوګرځوي چې زه انګريز ما اوس ګوره موږ په چا باندې نه ګولیږو په چا باندې موږ نه ګولیږو کنه اخر چې هر څوک د ځان ته به خو چې دې وطن ته تاوان رسوي کنه موږ له هغه سره ګوره نه یو جوړوي تام دې خبره موږ مرګره پرنګ جوړو ورونه د کې موږ راستره کنه کار شته زګه تا تر سم ناز ده ها موضوع ګرمه موضوع ها اکا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پاکستان ورځپاڼې هغه څه خبروي چې د افغانانو له کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې دي بالکل دې د راځنی ورځپاڼې مان چیرې لوستي دي کنه آلته په افغانستان کې چې کم طالب یا مخالف له حکومت سره جنگي هغه ته به چی شي وي طالب ورته وي مجاهد ورته وي چې مرشي شهید ورته وي او چې دې وطن کې جنگيږي او غواړي چې آلته شریعت غرای محمدي کنه آلته پړېږي نو بیاغه په خاطر باندې چې هغه دې کوم طالبان جنگيږي هغه ته دې چی وي هغه ته دې شهیدان هم وي او طالبان هم ورته نو جنگیالي ورته وي علاوه دې د موږ کوم تلویزیونونه چې دیالته دې باندې او هغه نشرات باندې یمنګ یو تلویزیون په پاکستان کې څو نشي لیدل غواړي دې چې پدېش کې وګوري کړه نو دې ډېر تلویزیونونه په افغانستان کې داسې لیدل کېږي لکه خپل ملک چې په مشان جګړه کې دا خبره راولاله شوې دا فکر کوم چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر استزاده کړه په دې خبره باندې راوته څه خبره اترې ورته کړې چې دا به تر کنټرول کې او اکثره د ایران ځینې ورځپاڼې دلته راځي توجیه کېږي خلک لولي ډېر خلک په هغه کې تشویق شوي دي چې د موجوده حکومت په ضد باندې وجنګېږي او تلویزیونونه دلته داسې نشرات لري ځینې تلویزیونونه تمویلوي یا خو ستا سوچ دی یا فرض کا ہوئی تو ہمارا سوچ نہیں ہے تمہارا بھی ہے ٹھیک ہے لیکن خبروں کا مطلب کو پڑے ہاں
ګوره که چېرته موږ ته ګاونډیان بمونه رالیږي که موږ ته واسکټونه رالیږي افیم او چرس او هیروین رالیږي دا موږ سره ښه نه کوي خو که چېرته موږ ته رسنۍ رالیږي او موږ ته خبرې مرغلرې او علم او فرهنګ او کلتور رالیږي یوه دمه لري یدن څومره خوند وکړ خوندګر جوال مې درکړي وی ګلملا همکاره په دې اخر کې کومه طنزي سندره داسې یو څو بنده کوو اوف داسې